Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. د رمضان میاشت یوه ډېره مبارکه او د رحمتونو نه ډکه میاشت ده، او دا د الله لخوا یو لوی غنیمت دی مؤمنانو ته، داسې غنیمت چې بې جنګ او بې لړایي ورته میلاویږي، او د دې غنیمت قدر پکار دی مؤمن له، او پکار دا ده چې موږ په دې کې نیک اعمال وکړو، او نیک اعمال عبارت د صالحاتو نه دي. نیک اعمال او د دې به خپلې مختلفې درجې دي او مختلف اشکال دي د نیکو اعمالو، کله په یو شکل سره ادا کیږي، کله په بل شکل سره. خو بالخصوص د رمضان میاشت کې ځینې اعمال چې هغې کول ضرور دي، یو دا چې د دې میاشتې روژه نیول دي اخلاص او ایمان سره. دویم لمبر په دې کې قیام اللیل پکار دی، د شپې قیام. الله نبی فرمایلی دي چې چا رمضان روژه ونیوله او د وجې د ایمان نه چې په الله ایمان دی او یقین دی او د اجر او د ثوابو په نیت باندې الله به مخکینی ګناهونه وبخي. دا رنګه چای چې قیام وکړو د دې شپې الله ته ودرېدو او الله به مخکینی ګناهونه وبخي. دا رنګه په دې میاشت کې دې ته د قرآن میاشت ویل کېږي، شهر القرآن. دې کې د قرآن سره تعلق ساتل، تلاوت د قرآن کول، او دارنګه د قرآن کریم په درسونو کې شرکت کول. الحمدلله په مساجدو کې علما مشایخ او په دې میاشت کې تفسیرونه او درسونه کوي، هغې کې شرکت کول نارینه و زنانه لپاره. دارنګه په دې میاشت کې همیش لپاره صدقات کول پکاري، خصوصا په دې میاشت کې. او حدیث کې راغلی چې زمونږ خواږه نبی به په دې میاشت کې، بخاري روایت دی، دومره صدقات کول او چې د تیزی سیلۍ نه به هم د الله نبی ډېر تیزو په صدقاتو خیرات ورکولو کې په دې میاشت کې، او صدقات ورکول. دارنګه افطار و صائم ورته وي، روژهدارو ته د خوراک پروګرام برابرول، خلکو باندې روژې ماتول، ماښامې کول، پشمنې کول. الله نبی فرمایلی دی چې چا یو روژهدار باندې روژه ماته کړه او هماغومره به اجر به الله ده ته ورکوي څومره اجر چې روژهدار ته ورکوي، او د روژهدار هغه اجر او ثواب الله نه کموي. دارنګه په دې میاشت کې چاته الله وستوان ورکړي زیارت او عمره د بیت الله او مسجد حرام او عمره کول. الله نبی فرمایلی دی چې په رمضان کې عمره د حج برابر ده. روایت بخاری دی، مسلم روایت کې راځي، الله نبی فرمایي چې تعدل حجة معی، او رمضان کې عمره کول دومره ثواب لري لکه چې ما سره مؤمن حج کوي. یو حج خپله څومره مرتبه ده او بیا الله نبی سره حج کول. او دارنګه په دې میاشت کې بل عمل دعاګانې ډېرې کول الله ته، الله نه دعاګانې غوښتل. لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. الله نبی فرمایلی دی چې الله ته ډېر عزتمن عمل څه دی، ډېر عزتمن چې د الله په وړاندې ډېر او عظمت لري او شان لري، هغه څه دی؟ هغه دعاګانې کول الله ته. په دې میاشت کې ځان ته دعاګانې کول، مؤمنانو ته دعاګانې کول، او
دارنګ په دې میاشت کې نیکو اعمالونه بل نیک عمل دا دی چې بر الوالدین والدین سره احسان همیش لپاره پکاري او خو بالخصوص د رمضان میاشت کې او بلخص چې کله هغوی کمزوري او ضعفایي او واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله فرمایلی دی د عاجزی وزر دی مور پلار ته وغواړه و مؤمنه او دعاګانې ورته کوه چې الله دی والدینو باندې داسې رحم وکړي لکه چې زما باندې وړوکتوب کې رحم کړی و زما تربیه کړې ده. دارنګه نیک اخلاق کول په هر وخت او زمان و مکان کې او بالاخص په رمضان کې روزې میاشت کې دیو جن د الله نبی فرمایلی دی چې کله یو کس تاسو نه روزهداري او څوک ورته کنځلې وکړي فلیقل انی صائم، دا د جواب داسې ورکي د کنځلو د نازیباو نامناسبو خبرو جواب په دې زرینو الفاظو سره ورتوي چې زه روزهدار یم د روزهدار شان سره او د هغه د لباس سره او د هغه د ایمان سره دا نه ښایي چې د کنځلو جواب په کنځلو ورکي بلکې دا به وایي چې زه روژه یم او روژې تربیت ماته دا دی چې نیک اخلاق او بدي په نیکۍ سره دفع کول او دارنګه په دې مبارکه میاشت کې او التزام د مساجدو کول جماعتونو کې ناسته وخت ډېر تیرول ځکه بهر فتنې ډېري مشکلات ډېري او تر څو چې مؤمن مسلمان خپله روژه وساتي ځکه روژه نیول دا هم د الله په توفیق کیږي او روژه ساتل دا هم د الله په مدد او توفیق باندې کیږي او بهر دنیا کې علاقه کې مشکلات فتنې ډېري حفاظت د نظر د جبې دا کم کی او چاته الله توفیق ورکوي چې د مسجد التزام وکي منځونه په جمع باندې 5 وخته منځونه په جمع او دارنګه جمعتونو کې وخت ډېر تیرول ځکه دا د الله کورونه دي او د الله کورونو کې خیر او برکاتی او د الله نمونه پکې یادېږي د الله بندگی پکې کېږي. نو دارنګه په دې رمضان میاشت کې او قیام اللیل تراویح کول او مخکې من تذکره وکړه او د تراویح کې او بهتر او افضل طریقه دای چې هغه انداز طریقې سره تراویح وشي څومره چې الله نبی کړي او څنګه یې کړي دي. الله نبی 3 شپې کور جماعت کې کړي صحابه ته او بیا راونه وتو صحابه ته یې ویلي که راوتې ومه زه یېرېدم چې تاسو باندې فرض نشي. نو تراویح کور کې هم کېږي او جماعت کې هم کېږي او الله نبی په رمضان او غیر رمضان کې قیام اللیل تراویح 19 رکعاته کړي. نو په هغه طریقې او کیفیت سره کول څنګه چې د الله نبی کړي دي او خشوع و عاجزۍ سره او سنت طریقو باندې مزین منځ. نورم دې میاشت کې ډېر اعمال شته خو ما هغه رؤوس الاقلام یو څو عناوین ذکر کړه. الله کریم دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د رمضان المبارک میاشت کې اغا اعمال اغا وینا اغا عبادتنا اغا اخلاق اغا معاملات اوکو کم باندې چې زمونږ رب راضي کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Don't forget to like, share and subscribe Vrana Studio.